د صحت نړیوال سازمان IDF تر مخه پاکستان د چین او هند وروسته د نړۍ دریم هیواد دی چیرته چې د شوګر ناروغان ټولو نصیبه دي. د تازه شمیرونه معلومه شوې ده چې پاکستان کې 3 کروړه او 13 لکه پورې کسان د شوګر مرض سره ژوند کوي چې پکې 8 تر 10 کالو پورې عمر لرونکي 1 کروړ ماشومان هم شامل دي. حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د شوګر ماهر ډاکټر طاهر غفار خټک وایي د کال 2021 د پاره چې کومه اندازه لګولې شوې وه د هغې نه سیوا د شوګر مریضان ریکارډ کړی شوي دي. نوموړی وایي یو تن چې یو واري د شوګر مریض شي هغه ټول عمر د پاره دغه ناروغي لري. موږ څلور خاندان کې څلور کسان دي نو څلورم ته چانس دی چې دې ته به شوګر وي نو دې نه دا اندازه لګي چې دا یو ډېر غټ طوفان دی را روان دی. لکه څنګه موږ کووډ کې ویل که نه هم یو قسم به چې کتو نو هغې ته به دا و خو یو وقتي انفیکشوس بیماري وه دا چې کم دی دا خو تلونکې او جاری د بیماری ده. نو یو ځل چې یو سړی شوګر مریض شو نو چانسز دا دي چې هغه به وي مستقل به وي هغه بیماری وسره نو دې وجې نه انفیکشن نو دې کې دا فرق دی چې دا مریضان به ډېر ټایم پوری وي او دا حد نه زیات ډېر زیات را روان دي دا مریضان. ډاکټر طاهر غفار خټک وایي د شوګر مرض 3 قسمونه دي. په کوم کې لومبی هغه شوګر دی کوم چې 3 یا د 10-12 کالو عمر لرونکي ماشومانو ته لګي. دویم قسم د 40 کالو وروسته تشخیص کیږي د کوم لویه وجه چې د وجود غټوالی دی او دریم رقم هغه دی کوم چې حمل لرونکي زنانو ته کیږي. چې لټریچر دا خبره کوي چې کم خلک غټ دي وزنونه زنانه اوبیس پریګننسي یعنی پریګننسي هم ده او غټوالی هم ده د دې چانس دا دی چې دا ماشومان به هم دغه اثرات ځان سره وړي یعنی د مور حمل د غټوالي سره د ماشوم باندې هم اثرات غورځوي د غټوالي دپاره نو دې د وجې نه به ماشوم غټوالی راځي نو هغه وړوکي هغه هلک چې پیدا شي 10 سال 12 سال کې چانس دی چې دا به هم د غټوالي غټي نو چې غټيږي نو هغې سره به دا نور اثرات چې دي هغه به ورسره رواني. د ډاکټر غفار خټک په وینا جنوبي ایشیا کې د شوګر مریضان ټولو نصیبه دي او تازه سروې نه معلومه شوې ده چې پاکستان کې هر څلورم بالغ تن د شوګر د خطرې سره مخ دی. د کوز دیر سره تعلق لرونکي عبدالودود حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د شوګر وارډ کې بستر دی او د تیرو 15 کالو راسي د شوګر بیماری ښکار دی. ډیوه ته وایي شوګر یو ډیره خطرناکه ناروغي ده باید چې د هغه ټول څیزونو نه ځان وساتل شي کوم له امله چې دغه خونړی بیماری لګي. موږ به اوس ته احتیاط وکړو خو نه دومره ده چې نورو د شوګر صاحبانو بیمارانو ته دا وایم دا مې ورته خواست دی چې صاحبانو داسې مهرباني وکړئ چې د شوګر نه پرهیز وکړئ او چې تاسې د پرهیز په ذریعه باندې بچ شئ نو ډېره به غوره او بل دا ده چې شوګر چې کومه دی نه داسې یو بیماري ده چې دا د الله طرفه ده خو نه خامخا چې انسان سوچ ځان ته وکړي او څه لږ احتیاط وکړي نو ډېره به بهتره وي. د نومبر 14 نیټه ټوله نړۍ کې د شوګر نړیوالې ورځ په توګه مانځل کیږي چې مرامې عام ولس کې له دې مرض په هکله پوهاوی راوستل دي. د طب پوهان وایي د شوګر مرض نه ځان ساتلو دپاره مهمه ده چې د روزانه په بنیاد ورزش د ژوند برخه جوړه کړې شي او حکومت ته دې لړ کې پکار ده چې ټولو سکولونو او د کلو په کچ د لوبو میدانونه جوړ کړي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.